طبپوهان وایي د ماسک کارول زیان نه لري او ګڼې ګټې لري چې خلک کولی شي د ماسک اچولو پر واسطه د یو شمېر هغه ناروغیو چې له یو انسان بل ته انتقالیږي مخنیوی وکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله صافی وایي هغه خلک چې پر نري رنځ یا تبرکلوز او نورو تنفسي ناروغیو اخته وي د ماسک کارول ورته اړین دي چې بل کس ته د ناروغۍ د انتقال مخه ونیسي. ډېرې داسې ډېر تنفسي ناروغۍ دي چې د ماسک په واسطه باندې هغه کنټرولولی شو، لکه د هغې له جملې څخه مهم د سینې یو مرض دی چې هغې ته موږ ټي بي یا نری رنځ یا تبرکلوز ورته وایو. د دې د مخنیوي دپاره عموما ډېری داسې الرژي واقعاتو کې هم استعمالولی شو چې د هغې د مخکې نه لکه اوس زکام یو ویروسي مرض نزله زکام چې ورته موږ تاسې ویو پوه شوي د هغې د مخنیوي په خاطر باندې. نو زموږ په معاشره کې د هوا د ککړتیا له امله ماسک کارونه ډېره زیاته مهمه ده. سږو ته باید پاکه هوا داخله شي. صافی وایي هغه کسان چې د زړه تنګوالی او سابندۍ ناروغۍ ولري نشي کولی چې د ماسک ګټه واخلي. بعضې داسې ناروغۍ هم شته دی چې هغه د زړه په مورد درته یادولی وکړمه پوه شوي چې سړي زړه ورسره تنګوالی رامنځته کېږي پوه شوي. نو همدې د خبره سړي زړه د ماسک سره تنګېږي نو هغه اشخاص نشي کولی پوه شي چې د ماسک نه استفاده وکړي. داسې یو بل امکان هم د سینې په ناروغۍ کې شته دی چې هغه مزمنه سابندي ورته وایي که نه پوه شوي چې لکه برانکیل اسما کرانیک برانکیل اسما ورته ویلی کېږي پوه شوي. دغه کې هم ماسک کارونه دا ناروغان ډېر په اسانۍ سره نشي کولی ځکه دا تنفسي ناروغۍ ده پوه شوي او دې کې د سږو برانچیولونو ته صحیح هوا نه ور داخلیږي. د هغې په خاطر باندې ناروغان ځینې زړه تنګوالی ورسره لري. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې یو ماسک باید له 2 تر 3 ورځو زیات ونه کاروي او له اړونده دولتي ادارو غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي څو د تنفسي ناروغیو مخنیوی وشي.